یو معلومات تکنالوژي متخصص باید کوم مهارتونو زده کړي چې 15 کاله وروسته دی په مارکیټ کې پاتې سي او یا هم وظیفه په وکړي او یا هم تجارت په وکړي؟ دلته بیا دوه نظرونه دي. وختي مې چې درته ویلې یو ایکسټریم نظر دا ده چې 15 کالو کې کېدای شي 90% جابونه ټول ریپلیس شي. دا یو هغه نظر ده او بدبختانه زم له دغو نظرونو نه یم کنه. یو بل کټګوري خلک دي هغه بیا لږ هغه دي دې ته دومره ویلیو نه ورکوي چې آی به دغه ته ورسیږي چې موږ ریپلیس کی هغه بیا په سکیل نو باندې کار کوي. او یو بل نظریه لري چې زمونږ د تھینکینګ طریقه سره دا بدله سي دي موږ دا مازغه بدل سي موږ بدل کم تھینکینګ نه کوو لکه دا وسې چې کوو کنه. اوس موږ واړو شوند چې دا کوډ څنګه وکم بیا موږ غټ ډاټس سره کنیکټ کوو نه دا د فکر هغه طرز به بدل سي د موږ د مازغه موبایل کم فکر کوو ځکه موږ مازغه به د سر اډاپټ سي چې موږ دا ټولز لرو دا ټول زم لرو دا څنګه سره کنیکټ کو هغه انجینیرینګ به بيخي تغیر سي کنه. دا غي د پر ټول مهم بیا وزو په دې باندې تاکید وکم چې کریټیکل تھینکینګ دا کریټیکل تھینکینګ په څه باندې ډیولپ کیږي چې ته یو شای شروع کی په دې مینټنس کې تاسو مختلف ایډیا ناراضي هغه یو ایډیا ټرای کی بل ایډیا ټرای کی نو دې سره دا کریټیکل تھینکینګ ډیولپ کیږي. نو دا یو سکل چې خلک باید ډیولپ کی او دا صرف په پریکټس باندې ډیولپ کیږي. نو کریټیویټی ډیره مهمه ده. اکثر خلک انګلیش ډیر ریکمند کوي خو لنګویج ډیر هم ختميږي ځکه چې یا چې فرض وتی نو دا هم کې د شي دومره ویډیو بیا ونه لري. بل چې دا زبې یادونه وکم کمیونیکیشن او لیډرشپ ارڅوک کولای شي سافټویر جوړ کړي خو ډیر کم خلک به مطلب یو څو کنوینس کی یا مطلب هغه کی چې زما ټولز ستانه خدای یا مطلب دا شی او نو دا یو خسکل چې خلک ډیولپ کی. او بل چې د ډومین ایکسپرټس لکه یو څوک په ای آی باندې پویږي خو په میډیکل باندې هم پویږي یو څوک په ای آی پویږي خو په زراعت باندې هم پویږي. دا کولای شي چې ډیر خاص سافټویرونه هغه ډومین سپیسیفیک جوړ کړي یا کوم ماډلونه ټرین کړي. نو یو څوک چې په یو خاص ډومین کې نالج علم لري او ورسره ای آی پویږي نو دا له نور خلکو نه یو دوه قدم مخکې ده. نو ډومین سپیسیفیک چې کریټیویټي ولري کریټیکل تھینکینګ کوي لیډرشپ سکیل ولري کمیونیکیشن کې تمرکز خاص په سافټ سکیل ده. سافټ سکیل باندې ده. نو